علم بعد ملک په هر خوا کې خورو. بسم الله الرحمن الرحیم. دلدوی سیختن طلاب سپیسیل نامه دارس انگلیش اکادمی چین خوکتون که السلام علیکم و رحمت الله. نن زموږ درشمه ورځ ده، درشم درس دی. په لومړۍ برخه کې بیا هم یو لنډ کنورسیشن یا هم محاوره لرو. عنوان یې دی I work at a private institute. I work at a private institute. I work زه کار کوم at a private په یو شخصي انسټیټیوټ کې. زه په یو خصوصي انسټیټیوټ کې کار کوم. Hi Asad. سلام اسد. How are you? څنګه یې؟ I am fine. روغ رمټ یم. We haven't seen each other for a long time. د ډېر وخت راهیسې مې یو بل نه دي لیدلي. How are you then? وایه کنه څنګه یې؟ I am all right. زه بیخي ښه یم. By the way په هر حال What are you now? اوس څه شی کوې؟ By the way په هر حال What are you now? ته اوس څه کار کوې؟ په څه شي باندې مشغول یې؟ I work at a private institute. زه په یو خصوصي انسټیټیوټ کې کار کوم. So you are a teacher. نو ته هلته استاد یې؟ No نه. I am a principal. زه مدیر یم. And what about you? ځان باره کې راته ووایه، ته څه کار کوې؟ What is your occupation? ستا دنده وظیفه څه شی دی؟ I am a teacher. زه هم استاد یم، ښوونکی یم. What about your parents? د خپل نامزاد په اړه راته ووایه. What is he? هغه څه کار کوي؟ He is a doctor. هغه خو طبیب دی، ډاکټر دی. What about your husband? ستا خاوند څه کار کوي؟ خاوند. What is he? هغه په څه شي باندې مشغول دی، څه کاره دی؟ He is a dean. هغه د پوهنتون رئیس دی. Where does he work? هغه چرته کار کوي؟ He teaches at Oxford University. هغه تدریس ورکوي and په اکسفورد یونیورسټي، په اکسفورد پوهنتون کې. دا لنډ کنورسیشن. دلته هو یو څو نورې جملې هم شته پکې. What is his title? د هغه رتبه څه ده؟ کومه رتبه باندې ده؟ He is a professor. هغه پروفیسور دی. What a clear man. څومره هوښیار او ښه سړی، لایقه سړی. Don't mention it. د یادولو اړتیا یې نشته. All of us are same. ټول یو شانته یو. تور په سپین او خړ په زیړه مرتبه نه لري. څه شي کې ده؟ تقوا کې ده که نه؟ Reading section د لوستنې برخه ده. The last prophet محمد صلی الله علیه وسلم. د خپل خوږ او مهربانه نبی علیه السلام په اړه لنډ معلومات دي. نو د زړه په غوږونو یې واورئ. Muhammad sallallahu alayhi wasallam was born in Mecca. in Mecca in 571 AD. حضرت محمد صلی الله علیه وسلم was born دا زیږېدلی و in Mecca په مکه مکرمه کې in 571 په 501 AD میلادي کال کې. He was an orphan. هغه یو یتیم و. His father د هغه پلار عبدالله died before he was born. د هغه پلار عبدالله died وفات شوی و before he was born. د هغه د پیدایښت څخه مخکې. His mother د هغه مور امینه died دا وفات شوی و when he was a child of 6 months. کله چې نبی علیه السلام د شپږو میاشتو و، مور مبارکه وفات شوی و. Then بیا He lived with his grandfather. هغه اوسیده د خپل نیکه سره. عبدالمطلب چې د هغه نوم عبدالمطلب و. And او بیا then
with his loving uncle Abu Talib. Then with his loving uncle Abu Talib. د هغه نه وروسته چې نیکه یې وفات شو بیا د خپل خوږ تره ابو طالب سره اوسېده. محمد صلی الله علیه وسلم was poor. نبی علیه السلام یو غریب شخص و and او he worked هغه کار کوو as a shepherd د یو شپونکي په حیث باندې to help چې مرسته وکړي his uncle د خپل تره سره. کله چې ماشومتوب مرحله کې و نو شپنی کوله په دې خاطر چې خپل تر سره په کارونو کې مرسته وکړي. he was very honest. هغه ډیر زیات صادق انسان و and people called him او خلکو به هغه بله the truthful رښتینی. the people called him the truthful. خلکو به هغه رښتینی بله صادق امین. د صادق او امین په توګه به هغوی بله. when he was 25 years old کله چې هغه 25 کلنۍ ته ورسېده he got married to a rich widow. هغه د یوې شتمنې مالداره تجاره کونډې سره واده وکړ. د هغې نوم چې و خدیجه بنت خویلد رضی الله عنها سره یې په 15 کلنۍ کې واده وکړ. when Muhammad sallallahu alayhi wasallam arrived 40 years کله چې نبی علیه السلام arrived ورسېده 40 years څلوېښتو کلونو ته he became هغه شو the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala. د الله جل جلاله پیغام راوړونکی د الله جل جلاله پیغمبر شو په څلوېښت کلنۍ کې. he started spreading the message of Islam in Mecca. هغه شروع کو spreading تبلیغ یا رسونه the message of Islam د اسلام پیغام in مکه په مکه معظمه کې. the first few years were very difficult. the first few years لومبني یو څو کلونه were difficult ډیر سخت for the Prophet صلی الله علیه وسلم. د پیغمبر علیه السلام لپاره لومبني کلونه ډیر سخت وو. and 622 or 622 ED په 622 میلادي کال کې الله سبحانه وتعالى ordered him الله جل جلاله هغه ته امر وکړ to move چې حرکت وکړه هجرت وکړه to مدینه منورې ته. then بیا he lived هغه اوسېده in مدینه په مدینه کې for 11 years د 11 کلونو لپاره. The people of Medina supported him. The people of Medina supported him a lot. د مدینې منورې خلکو د هغه ډیر زیات ملاتړ وکړ. and او at last په اخره کې our great زمونږ ستر او خوږ and loving leader او مهربانه لارښود died د وفات شو in the 12th of ربیع الاول د ربیع الاول په 12مه نیټه 11 هجری په 11 هجری کال 633 AD په 633 میلادي کال کې ان مدینه منوره کې وفات شو. نو دا لنډ معلومات د خپل خوږ نبی علیه السلام په اړه دې خو یې پښتو معنا لیکلې ده دا مو سره کتلی شئ. ګرامر برخې ته راځو. ګرامر سیکشن sentence according to permission. sentence جمله according to permission د جوړښت له نظره جمله. positive sentence مثبت جمله هغه جملې ته وایي چې کوم کې مثبت خبره شوې وي. اسانه تعریف a sentence which has a positive statement. I am Afghan زه افغان یم دې کې اوس مثبت خبره شوې ده. negative sentence I am a student زه یو شاګرد یم. که اوس وایي چې I am not a student بیا څه شو منفي جمله شوه. negative sentence a sentence in which there is a negative statement. I am not Afghan نه لفظ چې پکې اضافه شو منفي شوه چې نه لفظ پکې نو مثبت ده. دریم positive interrogative معنی مثبت سوالیه جمله. مثبت سوالیه جمله به څنګه وي څنګه چې له نخکاری هم به مثبت وي هم به سوال پکې شوی. do you know عبدالله پیژنې. negative interrogative معنی منفي سوالیه هم به منفي وي هم به سوالیه وي هم به سوال پکې شوی هم به نه لفظ پکې راغلی. are you not Afghan ته افغان نه یې. کوم چې are you افغان ته افغاني بیا انټراګیټیو شو
پوزټیو انټراګیټیو شو که ناټ پکې اضافه شو بیا نیګیټیو انټراګیټیو شو دا زمونږه دیرشم درس تر سبا ښې چارې پاک الله ممل السلام علیکم ورحمت الله لا لیدلو مو ډیره مننه د نورو ویډیوګانو لپاره زموږ یوټیوب چینل در سره سبسکرایب کړئ